Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. Hope to be fine everybody. Guys, today we have the third lesson of beginner 1 class, and in this lesson I'm going to teach you about the parts of speech. So guys, if you want to learn English with me, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. ملګرو، نن موږ تاسو ډېر په زړه پورې درس لرو. هغه دا دی چې موږ تاسو په انګلیسي کې یو شی لرو چې ورته ویل کېږي parts of speech، یعنی د خبرو حصې. کله چې موږ تاسو خبرې کوو نو دا څو حصې لري چې ځینې د نوم په نامه باندې یادېږي، ځینې د صفات په نوم باندې یادېږي، ځینې د ضمیر په نوم باندې یادېږي. نو همداسې ډېر بخشونه لري. نو نن به انشاءالله زه تاسو ته په کامل ډول سره په مکمل ډول سره به انشاءالله تشریح کوم. نو که چېرته غواړئ ملګرو چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، انګلیسي ژبه چې دی په یو منظم شکل په یو منظم پروګرام سره زده کېږي. ملګرو، هېڅ کله له جملو لغاتونو څخه انګلیسي ژبه تاسو نسئ زده کولی. نو موږ پر یوټیوب چینل باندې ډېر منظم پلیلیسټ جوړ کړي دي. هغه دا دی چې زیرو کلاس دی، بګنر کلاس دی، بیا پسې بګنر 1 کلاس دغه دی اوس موږ تاسو شروع کړی دی. نو ملګرو، په زیرو کلاس کې موږ تاسو ډېر ښایسته درسونه راوړي. هغه دا دی چې د انګلیسي حروف دي پر څو ډوله باندې دي، چې کوم کپیټل لیټر سمال لیټرز ورته ویل کېږي، همداسې واول لیټرز دي، ډېر داسې درسونه دي پکې. بیا همداسې موږ تاسو په بګنر کلاس کې چې دی د انګلیسي پر لیک او لوست باندې مو ډېر کار کړی دی. نو که غواړئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ، موږ انشاءالله دغه پروګرام ته به دوام ورکوو. نو زموږ سره اوسئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، او دغه ویډیو که چېرته معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم شریکه کړئ. سلامونه ملګرو، دغه مخکې له مخکې ما درته ولیکلو تر څو پورې ستاسو وخت زیات ضایع نه سي، کوشش کوم چې ویډیوګانې له غوندې شارټ جوړې کړم. د هینډ رایټنګ لپاره که وایاست ما په یوټیوب کې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، کولی سئ چې هغه در سره وګورئ. هینډ رایټنګ به مو انشاءالله ورسره سم سي. نو ملګرو، موږ تاسو راځو نن انګلیش پارټس آف سپیچ په باره کې خبره کوو. د انګلیسي د خبرو برخې څه شو، برخې د خبرو څه شو، یا د خبرو برخې دواړه یو معنا لري. نو اوس موږ تاسو راځو د انګلیسي د خبرو برخې څه شي. ګوره، موږ تاسو په هره ژبه کې سلګونه داسې جملې لرو، لغاتونه لرو چې هغه قسمه قسم دندې ترسره کوي. ځینې یو شی نوموي، ځینې یو شی تعریفوي، ځینې یو شی مثلا د هغه په مقام باندې خبرې کوي. قسمه قسم دندې لري. نو موږ تاسو په انګلیسي کې اته دانې لرو چې یو هم ورسره آرټیکلز دي. نو دغه اته دانې چې دي ملګرو، دا دې ته په انګلیسي کې ویل کېږي important building blocks. یعنې فرض مثال، لکه موږ تاسو په یو ساختمان کې چې مین شیان دي هغه د یو ساختمان اسکلیت دی، ستونونه یې دي. صحیح شو؟ یعنې د مکمل ساختمان چې ولاړ دی پر دغه ستون باندې ولاړ دی. دغه parts of speech داسې یو مثال لري. یعنې دغه اته شیان چې دي دا روزانه زموږ ستاسو په خبرو کې تکرارېدونکي شیان دي. دا اوس دې چې شی راځي موږ تاسو پر دې باندې خبره کوو. اولنی چې دی ناون دی. صحیح شو؟ دا به په راتلونکي کې بیا صرف زه به تاسو ته ناون تعریفوم، سره له معنا، سره له مثالونو. روزانه به انشاءالله په یو ویډیو کې زه تاسو ته دغه درسونه راوړم. نو دغه اته شیان چې دی ناون دی اولنی، بیا هم چې دی پروناون یعنې ضمیر، ورب فعل، نو همدارقم adjective صفات، همدارقم adverb، همدارقم preposition مقام ته ویل کېږي، conjunction، interjection. دغه اته څه شیان دي. صحیح شو؟ پر دې به انشاءالله موږ تاسې راتلونکي ورباندې غږېږو چې تعریف یې څه دی، مثالونه یې څه دي، مکمل تشریحات به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې زه تاسو ته درکوم. دغه اته شیان چې دي دا بیا تقسیم شوي دي پر دوه حصو باندې، two kinds. صحیح شو؟ یو ته ویل کېږي open elements. صحیح شو؟ elements مطلب عناصر. صحیح شو؟ یعنې دغه چې دي په دوه ډوله باندې تقسیم شوي. بل ته چې دي بیا ویل کېږي close elements. صحیح شو؟ close elements اوس کوم یو دي او په دغه اته شیانو کې، او open elements. open elements به زه تاسو وایم. open elements دې ته ویل کېږي چې موږ تاسو زیاتوالی کمښت پکې راوستلی سو. close elements دا چې دي بند دي، په دې کې موږ تاسو نه زیاتوالی راوستلی سو نه کموالی. اوس close چې دي مثال زه در کوم، she he it مثلا، an the مثلا، همدارقم زیات مثالونه لري. صحیح شو؟ نو په دې کې دا close elements چې دي دا بند دي، په دې کې هیڅ تغیرات نه سي راتللی. او open elements څه ته ویل کېږي، یعنې خلاص عناصر. فرض مثال موږ تاسو وایو چې strong، که نه؟ اوس strong وي. همدارقم بل لفظ موږ تاسو لرو، لغت لرو study. صحیح شو؟ studied. همدارقم beautifully. اوس دغه open elements کوم یو دي؟ په دغه اته شیانو کې open elements چې دي، اول چې دی noun دی. صحیح شو؟ دا open elements دی. په دې کې تغیراتو
تبدیلات راتللی سي. مثلا هم زیاتوالی پکې راځي هم کمښت، لکه present presentation. صحیح شو. همدارقم راځو موږ تاسو verb ته، دا هم چې دی open elements دی. صحیح شو. بیا راځو موږ تاسو adjective ته، دا هم open elements دی، او adverb چې دی دا هم open elements دی. یعنی دغه څلور چې ما تاسو ته معرفي کړل دا open elements دي، د باقي مانده چې دي دا close elements دي. په دې کې تغییر او تبدیل نشي راتللی. نو راتلونکي به ان شاء الله موږ تاسو مکمل په تفصیل باندې ور باندې غږیږو. صحیح شو چې close څه شی دی. فرض مثال موږ تاسو وایو کنه hi hello مثلا what، دغه شیان دي چې په دې کې بیا موږ تاسو تغییر نسو راوستلی، زیاتوالی نسو ورسره پکې راوستلی، نه کمولی سو. صحیح شو. نو دې ته close elements بیا ویل کېږي چې په راتلونکي به موږ تاسو ان شاء الله موږ تاسو ویډیو به د ناون په باره کې وي چې ناون څه ته ویل کېږي، تعریف یې څه دی سره له مثالونو. نو که مو چېرته دغه ویډیو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ. که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شریک کړئ. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر.